سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوو د نن ورځې د تازه او مهم خبر ته. طالبان وایي د باګرام هوایي اډه به هیڅکله امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي دوی په امریکا کې د افغانستان سفارت بیا پرانیستلو او کابل کې د امریکا سفارت بیا پالیدو په اړه خبرې کړې دي. مجاهد د باګرام په اړه وویل افغانان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره بهرنیانو ته وسپارل شي. د طالبانو د رژیم رسمیت پیژندنه هم د دغه مرکې له موضوعاتو څخه وه. مجاهد سکای نیوز ته وویل چې دوی د مشروعیت له ستونزې سره نه دي مخ، ځکه چې ډیرو هیوادونو په شخصي توګه طالبان منلي دي. هغه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو روسیه یوازینی هیواد دی چې 4 کاله وروسته یې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. نوموړي زیاته کړه یوازې روسیه نه ده چې په ښکاره دوی په رسمیت پیژني، بلکې نور هیوادونه هم شته چې دا کار یې په پټه کړی دی. مجاهد چې د طالبانو د مشر نږدې کس بدل کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نجونې به بیرته ښوونځي ته پرېښودل شي وویل زه په دې اړه هیڅ ژمنه نشم کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت ویلي چې ښوونځي د لنډې مودې لپاره تړل شوي او ژمنه یې کړې چې د نجونو تړل شوي ښوونځي به د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ له اصولو سره سم بیرته پرانیستل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د 40 ساعتونو لپاره انټرنیټ بند شو چې له امله یې ډېره ګډوډي پیښه شوه. بانکونه او هوایي ډګرونه وتړل شول او خلک له انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو بې برخې شول. د طالبانو ویان وویل چې هغه اوس هم پوهیږي چې د انټرنیټ د بندېدو لامل څه و او دا یې هم ونه ویل چې آیا دا کار د طالبانو د ادارې په امر شوی کو بله ستونزه وه. هغه وویل موږ د مخابراتو له وزارت څخه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړی، نو نشو ویلی چې څه پیښ شوي دي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.